نه که قرآن دې زده نه ټول په غلط اخته یې. ښه راځه سورت نو بیا تاسې ورسره دا وغږېږئ. سمپل خبره کوو دا تو اوس کوم خبره دې کوې که نه دا خو هم په قرآن په خلاف دي چې پرتوګه مې ستاسو د زنانو نه وبسلې د ستانو مولیانو نه مې وبسلې دا خو نه دی په کار تا ته. دا خو دلته د ښکاره کوئ تاسې پردګونه له ځانه وایستل دلته راسئ پرتوګ له ځانه وباسئ کله د شا خوا ښکاره کړي کله د مخې خوا ښکاره کړي نو دا ولې شرم درته پکار ده حیا ستا که نه هر قسم ته خلق شته هر قسم ته خلق شته ستا ته خدا نه دی پکار که ته مثال ټول پرچینو رالاو کې یاد کې یا ټول اشیاو کې یاد کې قسم په الله کېدای سي یو ته به پکې سړی یې په بړه چینار کې ما خو تر اوسه یو سړی در پکې نه دی لیدلی کېدای سي یو ته پکې سم یې تا به لیدلی نه یې خو پرچینار الحمدلله ټول علي والا دي ټول اشیا دي خو بس ته نجایز اخته یې دې وجې نه ته چوک برداشت نشي کوی داسې الفاظ ته استعمالوي. د تا په بحار الانوار کې اوس به دا ناجایزه تا ته هم زه ښکاره کړمه په بحار ما ته مه الانوار ښکاره کړه ته به اوس ما ته چې ښکاره کوې ما ته څه پته دی ته به اوس خپل کوم کتاب ښکارې ما ته وایي بحار الانوار یا قسم په الله کې دې ما کتاب زه داسې ګنده کتابونه نه لرم د خدای په فضل سره غوږ سه بله نور خیر خو بس تمیز د نشته دې وجې نه تا ته غلط خلک راخیږي او جواب درکوي خو سم سړی در پکې نسته الحمدلله ټوله سم سړي دي خو چې ستا خوله لکه خوږه وی که نه نو زه خو دا یم چې ټوله سړي دي. ښه اوس غوږ سه اوس غوږ ما ته سه ما کوه که زه په دې نه پوهېږم زما دومره تعلیم نشته زه په دې نه پوهېږم خو ته اوس ما ته ولې ښکاره کوې ته به ما ته د کوم عمر والا کتاب ښکاره کوې نو ما ته څه پته ته به اوس په دې باندې ځان پوهه کړې له خپل اغا نه به دې پوښتنه وکړي ته وایې ته ښه خوله نه خوروې نو زه خو ملامت نه یم ځکه زه د تا کتاب ګورم د تا په کتاب کې مې غلطې خبرې پیدا کړي دي د تا کتابونو ټول پرېږده واقعا کتاب نه علاوه خبره بحار د زوی د مړ نسه ټوله ورځ دې په چلم باندې تېره سي ما درته وویل که ته به ما ته هر څه ښکاره کړې زه په دې نه پوهېږم یا د تا کتاب خو هر شي نه درته ښکاره کړو قاري صاحب نجار تو اوس ما ته جعلي کتاب مه راډاوه که نه زه درته څه وایم ته څه وایې والله که جالي کتاب در سره نوټې کړه قلم در سره شته دا چلم خو زه به نه پوهېږم که چې دا جعلي ده که درته آغا صاحب بیا دې پوښتنه وکړه آغا صاحب نشته زه مسافر یم قاري صاحب زما اواز نه دی چې زه درته څه وایم ته څه وایې اوس راځي انشاءالله لیک صبر وکړه زه د یارې مایک بند کړه دا نورو خلکو ته ښکاره کوم دا نورو خلکو ته د یارې مایک بند کړه بیا تا سره خبرې کوم ښه دا د تا مکتبه ده د تاسې مکتبه ده بیا داسې ونس مکتبة الشیع در سره لیکه حواله دي دا بحار الانوار ده دا د علامه مجلسي صاحب ده دا د جلد د کتاب یو 50 جلد ده اومه صفحه ده یو 50 جلد او اومه صفحه در سره لیکه خپلې مکتبې ته دې ننوځه اتې به درک درته معلوم سي مسلمانانو امام یو څوک ولیږل مولاي عليه السلام من الدنانير فاستوفاه وتسلمت الجارية ضاحكة مستبشرة وانصرفت بها إلى الحجيرة التي كنت آوى إليها ببضاد دي كتاب كته دا اومه صفحه ده شپږمې صفحې ته راسي په دې ځای کې مسلمانانو تاسې غوږ سئ دغه بشر بن سلیمان نه ده دا نخاس ده نخاس هغه ښه سړي ته ویلی کېږي چې ښځې چلوي لاړ سئ ویې ګوري پلټنه یې وکړي تحقیق یې وکړي چې نخاس چا ته ویلی کېږي نخاس
دا نه خاص ده څوک وایي د تا امام وایي اوس که د ما په کتاب کې دا توهین او سپکاوی سوی وای تا به څه کول که چیرې اهل سنت والجماعت توهین او سپکاوی کړی وای تا به څه کول دا خو اوس د تا کتاب ده قال بشر بن سلیمان دا راځي مولای ابو الحسن علیه السلام بیرته ومې صفحې ته ځو وای ابو الحسن علیه السلام امر الجاریه فلما نظرت في الكتاب بكت بكاء شديدا وقالت لعمر ابن يزيد نو دغه کتاب دی امام سی ورته ښکاره کړل نو دغه جاریه مې وای په پیسو واخیسته د امام دپاره من الدنانیر دې ته درته غوږ نه چاوم کړی صاحب زه په دې نه پوهېږم ته ولې نه پوهېږم دا نورو خلکو ته یې ښکاروم تا ته خو یې نه ښکاره کوم دا نور دلته هغه صاحبان دي پټ ناست دي خو غیرت نه لري چې راپورته سي وایي داسې مې راواخیستله دا جاریه نو دې خاندل خوشحاله وه او وانصرفت بها الى الحجيره خپلې کوټې ته مې راسره بوتله التي كنت آوى اليها ببغداد په کومه کوټه کې چې زه په بغداد کې اوسېدم جرنیټر صاحب سره کېږه مه کوه جرنیټ صبر خو وکړه نو زه خو د خلقو ته خبرې کوم ودې الله بنده د تا کتاب ده نو اوس خو بده خبره خو که تا ته بده ښکاره کېږي خو د تا کتاب بده خبره کړې وایي نرګس بیبي مې راسره بوتله خپلې کوټې ته او په خپله کوټه کې مې شپې ورسره وکړې اوس تر راسه همدغه کتاب مکتبة الشیعة بحار الانوار علامه مجلسي 48 صفحه او 5 جلد 48 جلد 5 صفحه په دې کې څه وایي تاسې وګورئ مسلمانانو دغه قصه تر دغه ځایه پورې راځي فاذا هي 70 دینار لا تزيد ولا تنقص فاخذنا الجاريه دا جاریه مو واخیسته فادخلناها على ابي جعفر عليه السلام وجعفر عليه السلام قائما عنده فاخبرنا ابا جعفر بما كان وای دا ټوله قصه مو ورته وکړه چې دغسې مو نرګس بیبي واخیستله په 80 دیناره باندې او فحمد الله نو بیا امام وای ثنا وویله ثم قال لها نو بیا یې ورته وویل ما اسمکی قالت نوم دې څه شی ده نو قالت نرګس بیبي ورته ویل سي حمیده دغې جاریې ورته ویل سي حمیده فقال حمیده في الدنيا ومحموده في الآخرة اخبريني عنك ابکر ام ثیب تو وای ما خبر کړه چې ته پیغله یې او که واده دې کړی ده قالت بکر نو زه وای پیغله راته یم مو میلو والا جامې ډېر خوند درکوي صاحب زه څه سمپل خبرې کوم نو خو دې تا په دې مامیلو کتاب دې د ودې الله بنده پرېږده وکړه پرېږده زه یواله زه صبر وکړه چې درته راځم نو ګورې قال امام ورته وویل کیف ولا يقع في يد النخاسين شيء الا افسدوه امام څه ورته وایي حمیده بیبي ته نرګس بیبي ته صلوات واستوي مسلمانانو صلوات واستوي امام وایي ای نرګس بیبي دا څنګه امکان لري چې د نخاس په لاس کې د یو شی ورسي او هغه یې فاسده کړي نه وي یعنې د نخاس په لاس کې چې شی ورغی هغه یې بیا خراب کړی وي پسې دا توهین خو د نرګس بیبي د تا په کتاب کې سوی دی ما خو درته وسوله چې ته کتاب خبره کوې دا تو کوم کتاب راغلی ما ته پته نشته زه د تا ته تا خبره کوم چې تا ته جاهل راخیږي ته غلط ځواب ورکوې تاسو ته یې چې تاسې ښځې ما پرته خپلې کې لغړې مه کوې نو دا خو جایزه نه ده که دا لکه چې غالبا راوس له ځانه پرتوګ لرې کړل او پرتوګ دې دلته وایستل خپل عورت دې ښکاره کړه دا لکه چې ته وې غالبا الحمدلله پرتوګ یې نه وځي دا نمبر څه دی شکر ماشاءالله ښه کار ده و پرتوګونه مه باسئ بد کار ده ښه او چیلم وهه یا پرتوګ مه باسئ چې چا وایي پرتوګ یې وباسئ دا ډېر خلک ته نوز دی بچي نوز دی دا ښه خبره نه ده ودې الله بنده و قرباني سم ودې زړه سه اوس ته له ځانه دې دلته پرتوګ نه ایستلی له تا سره د موږ سمې خبرې کوو دا خو مو هغو خلقو ته ویل چې له ځانه پرتوګ باسي
له ځانه پرتوګ باسي نو باسي هغه به وباسي تا ته خو نه دی په کار کنه اوس زه ناست وم نظریې کتاب ټول پر چنار نه ویله نو خو مخکې هم داسې څو کسان راغلي وو له ځانونه یې پرتوګونه وایستل کنزل ماران څو کسان څو کسان وو څو کسان دا خو هم اهل تشیع شته هم اهل سنت شته څو کسانو سه خو یا پر چنار یا اهل سنت یا اهل تشیع نه دیږي کنه ته څه اوس ګډو وډو څه تقیه دې شروع کړي ته اوس غواړې چې څه دې خلکو ته وښیې پرتوګ تاسې له ځانه باسي ولې باسي کنزل ماران یاست تاسې یاسته یو ښه سړی مې په الله قسم که تر اوسه در پکې پیدا کړی دې خبرو سړی مې په الله قسم که در پکې پیدا کړی خبرې مو تمامه خبره مو توهین و سپکاوی ده کنځلې دي توهین ده د صحابه مسلمانانو توهین ده د خلقو توهین ده خلقو اوس پېژندلې یا څه دي الله بنده اوس غواړي څه شی ثابت کړي ته دې دا کامره اوس خلاص کړه خلقو ته دې چلم ور وښیه یو درز ورکړه ښه چلم نه دې ووایې ما خو وایي چې کاري صاحب به دوه کشه ولګوي خو ښه در نه راغلو استه مې کړو کاري صاحب ښه ټیک ده غواړي څه بس شی دې باره ته راوغږوم څه تا ته به هر قسم ته خلک راخېږي ته غلط ځواب مه ورکوه وږه پښتنه وکړه پښتنه وکړم وږه پښتنه که ځواب زده وي ډېر به کوم ملا نه یم متعادي کړې ده مطعم یې کړې نه ده خو چې وخت راشي وبې کوو که ضرورت پېښ شو ښه ضرورت په وخت کې کوي دا 12 امامانو کې کوم امام متعا کړې ده ما ته علم نشته مولانا صاحب زه نه کاري یم نه ملا یم سټډي مې نشته دوره سټډي مې شته چې ما ته دا مې شو وا سعید وادي الله بنده څه بلا یې ولک خبرې ته وایې چې د ضرورت وخت راسي زه متعا کوم دا چا درته ویل چې ضرورت وخت راسي متعا وکړه دا ته چورته ویلي دي ته یې پرېږده ته هسې نه کوې ته یې ما کوه دې پوښتنه ما کوه دا اوس خبره ده نو تا سره زه اوس په څه شي وغږېږم دغه پوښتنه مه کوه کتاب مه راته ښیه په دې کې مه را سره غږېږه نو څه در سره وکړم جنځیر در سره شته زه ته د یاره یو سوال زه وکړم درنه چېرته یو ځل یعنې د قرآن پرېږده یاره د قرآن خو یعنې زما کتاب هم پرېږده ستا کتاب خو پرېږده یو ځل د سني لفظ تا ثابت کړه د قرآن زه تا سره ستا سني کېږم څه یو لفظ ثابت کړه ودې اورېدل یاره یو لفظ د سني یو لفظ ثابت کړه قرآن څو وخت لمونځ کوې زه 3 وخته لمونځ کوم 3 وخته لمونځ کوم بس ته پرېږده زما لمونځ ته څه کوې یاره پوښتنه درنه ما کړې ما له ځواب راکړه ته ما له جواب راکړه په اسلام کې خو ته مسلمان یې که نه یې ته مسلمان یې که نه یې مسلمان زه هم یم ته هم مسلمان خو ته ما له ځواب راکړه څه له دې خبرې ځواب راکړه تا سره راډیو کتاب صبر په اسلام کې خو 5 وخته لمونځ راغلی ته ولې 3 وخته لمونځ کوې ته پرېږده ته ما ته زما خبرې ځواب راکوه دا اوس وګوره خو ته خو ما له ځواب راکړه ګوره ولې کاري صاحب ولې غلې ولې شوې څه شي جواب درکړم د دې شي جواب راکړه قرآن یې کې یو لفظ ته ما ته سني ثابت کړه زه تا سره سني کېږم ځه د دې ټولو ښه سني درته وښیم یې کې یو سني لفظ ته ما ته قرآن وښیه ځه یا دا پرېږده یار دا پرېږده بس تا یو راته ثابت کړه دا سړی اوس مسلمانېږي دروغ به نه وایي دا د دې سني نوم درته ښیم اوس ورته وګوره مسلمان دا اوس کلمې ته ځان تیار کړه ښه زه وښیم
ما بل اکاونټ راپورته کړي بزنس اکاؤنٹ راپورته کړئ کاري صاحب والا بزنس اکاؤنٹ بزنسونه دي بزنس نه بزنسونه دي هغه داسې سٹارټ کړی دی کاري صاحب دا پنځلسمه سپاره ده سورة الإسراء سورة بني إسرائيل سنة ورته وګوره سنة وایه په خیر زر کوه اله پورا آیات وګورئ آیات ولولئ پورا بیا به ګورئ دا راتوی سپاره آیات راته وایه که د سني لفظ راوځي ته پرېږدې پورا آیات پورا آیات ښکاره کړه ته پورا آیات ښکاره کړه آیات ته خو آیات ښکاره کړه که نه دا خو دا وایي چې اوس ورسه نو د تا له آیات سره کار ده که د سني له لفظ سره دې کار ده ته ماله آیات ښکاره کړه آیات خو ښکاره کړه که نه لفظ سره دې کار ده ښه ته د شیه لفظ راوښیې په قرآن کریم کې اوس د شیه لفظ راوښیې ګډو وډو دي سر د خدا ته څه اوس وایې سر نامو ته په خیط راغلل کاري صاحب میوټ کومه زه درته آیات ښکاره کړم زه صبر واکسه نو یوه خبره دا د سني نوم په قرآن کې نسته اتې سنیان په حقه نه دي کومه ځای کې په حقه دي مثلا ته وایې چې د سني نوم په قرآن کې نه ده راغلی یعنې سنیان باطل دي که نه باطل پرسته دي که نه زه تا ته دا نه وایم چې باطل پرسته دي که نه ته چې کوم لګې ته الټا لګې ته غلط لګې دا اوس له پوښتنه له مانه کوي ودې الله بنده د سني نوم تا ولې له مانه پوښتنه وکړه چې قرآن کې راوښیه د څه دپاره دې پوښتنه رانه وکړه ته قرآن کې ماله راوښیه که نه چې څه شته که نشته زه تا ته آیات وښیم ته ماله آیات وښیه زه په دې قرآن کې د 12 امامانو نوم راوښیه 12 امامانو د پرېږده ویره زه درته د علي نوم ته نه وښیم ته د عمر نوم وښیه زه درته علي نوم وښیم ته عمر نوم پکې وښیه زه د علي رضی الله عنه نوم خیرته زه درته علي نوم وښیم ته راته ښه وښیه یو منټ صبر وکړه کاري صاحب ما ته څرګو دا ځای پیدا که ما ته په بابر سوال کې خبرې وکړو 3 ټیمه لمونځ ولې کوې تو کاري صاحب ته ښه الفاظ ولې نه استعمالوې سړي زه 3 وخته لمونځ ولې کوې دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي که دې وجې نه کوم پیغمبر علیه السلام کړي دي تاسو چا کړي تاسو عمر کړي دي ښه غوږ شه یعنې د مازدیګر لمونځ د ماسپښین نه لمانځه سره کوئ که نه تاسو په کتابونو کې راځي چې علي رضی الله عنه یو ورځې په لارې روانو لمر یې مازدیګر بیرته راپورته کړل ولې راپورته کړل دا لمر خو ته ماته دا ثابته کړه چې 5 وخته لمونځ ناجایز دی اوس که مې د تا له امام نه د تا په کتاب کې درته ثابته کړل چې 5 وخته لمونځ امام کول امام علي رضی الله عنه وارضاه او د 5 وخته لمانځه امر مسلمانانو 3 ثابته کړه 3 هغه 5 کول ته ماته 3 ثابته کړه چې ناجایز دی خو امام دی وایي چې ناجایز ده الله وایي الله جل وعلا وایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا خو خپل ټیم کې لمونځ فرض ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر 5 وخته لمونځ کړی ده دا یو بل د تعالی کتاب نو چې زید ثابت کړم تی بیا منی د تعالی معتبرو کتابونو چې امام علي رضی الله عنه 5 وخته لمونځ کول کاري پاتې شو دا قرآن کې خدام ویلی شوي دي که چې کله شپه پوره شي بیا روژه ماته کوي دا تاسې میرې سترګه په غره سر ولاړئ دا ولې ماته وایي
خو دا خو امام صادق علیه السلام وایي، علی رضی الله عنه وایي، امام حسین علیه السلام وایي، دا ټول امامان وایي چې په دا ټیم یې ماته کړې. نه کنه او دا تاسې یو دقیقه دا تاسې چې په کوم ټیم ماتوي دا تاسې پوهېږي دا د یهودو عمل ده. د تا کتاب وایي یهود روژې لري؟ یهود هم روژې نیسي. و په دغه ټیم یې ماتوي کوم چې تاسې ماتوي، دواړه یو قسم یاست. قرآن وایي چې لیل په لیل اوس پوهېږي. قرآن وایي چې تاسې په جومکې کې وګرځېږئ، ته د جومکې په سر ګرځې که د جومکې دننه ګرځېږې؟ یاره پرېږده کاري صاحب چې قرآن لیل وایي لیل، نه مرې سترګه چې د غره په سر ولاړه دا د لیل ټایم شو. دا خو د ماسپښین لمانځه ټایم شو چې تاسې یې کوئ. غوږ شه، الله جل وعلا قرآن کې وایي وسیرو فی الارض، تاسې په جومکې کې وګرځېږئ. اوس یې د جومکې دننه راښودلی که د جومکې سر راښودلی ده؟ ته کوم ځای کې لګیا یې؟ زه درنه کوم سوال کوم، ته کوم ځواب راکوې؟ الله به څه ګډ وډ ورېسه. اوس که مې د تاله کتاب نه درته وښودل سي امام وایي چې لمر ولوېږي روژه ماته کړې، خپل کتاب دې منې، خپل امام دې منې؟ خو لمر ولوېږي روژه ماته کړې، لمر ولوېږي. ستاسو د روژه مات زه درته ویډیو وښیم د اهل سنت خلکو، زه درته ویډیو وښیم چې د مرد ولاړ وي، مرد غره په سر ولاړ وي د روژه ماته کړي. ما په ویډیو ایمان راوړی ده که ما په کتاب ایمان راوړی؟ زه خو په کتاب عمل کوم الحمدلله. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ماتوله، څنګه چې قرآن راته وایي. داسې اوس تا یو چا ویډیو جوړه کړې ده په هغې باندې اوس هغه زه څه کوم؟ د هغه ما څه کار ده له هغه سره؟ اوس د تا کتاب یو له لمانځه نه بد چیرې وتښتېدلې. اوس که مې د تا په کتاب کې دا کوز کړه ما کوزه پرېږده یاره پرېږده، ولې کوزه؟ اوس که مې د تا په کتاب کې یو خبره دلته موږ انسانان یو یوه خبره، دا ګډو دا شب چراغ خوش نه ده چې ټوله یو له به درز مو جوړ کړی. اوس دلته د تا له کتاب نه کې مې دا درته ثابته کړه چې علي رضی الله عنه وایي چې 5 وخته لمونځ وکړي، بیا یې منې؟ خبره وره مسلمانان یو دقیقه نه صبر مسلمانانو دا مکتبه الشیعه ده، د تاسې خپله مکتبه ده. کتاب جامع احادیث الشیعه یعنی د شیعو د احادیثو کتاب السید بروجردي 4 جلده 111 صفحه ده. مسلمانانو دې ته غوږ سي. حسن ابن محمد دا سند ده عن ابي عبد الله عليه السلام. امام صادق عليه السلام وايي قال أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة. وجبريل عليه السلام راغل النبي عليه الصلاة والسلام تدي المنزق وقتنه فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر كلسي زوال راغلل. زوال خو به پیژنې کله چې لمر د غرمې له ټیم نه زوال وکړي نو د ماسپښین لمونځ یې وکړل. اول ته ګوره ثم اتاه حين زاد الظل قام فامره فصلى العصر. کله چې شوری د انسان د قد برابر سوال نو جبریل علیه السلام ورته ویل چې فصلى العصر نو د لمانځګر د لمانځه امر یې ورته وکړل. ثم آتاه بیا جبريل عليه السلام راغلل حين غربت الشمس المر ولبدل فأمره فصلى المغرب بیا د ماښام لمونځ وکړل. ثم آتاه بیا وروسته راغلل حين سقط الشفق هغه شفق هغه سپینوالی له لمر لوېدا نه وروسته ورک سو فأمره فصلى العشاء بیا یې امر ورته وکړل د ماخوستن لمونځ یې وکړل. ثم آتاه حين طلع الفجر بیا راغی چې کله صبح صادق راوختل فامره فصلى الصبح بیا یې د سهار لمونځ وکړل. مسلمانانو تاسې وګورئ ظهر عصر مغرب عشاء فجر 5 وخته لمونځ امام صادق علیه السلام وایي. او جبریل علیه السلام وایي راغی رسول الله ته د لمانځه وختونه وښودل او امر یې ورته وکړل چې په دې ټیم لمونځ ته وکړه. دا د تا امام د تا کتاب او د تا امام خبره کوي. زما ټاپک نه ولې غړېږي؟ او کاري صاحب ما سره ستا به علم نشته تا غونته، زه زما خبرې نه ولې غړېږي؟ د امام خبره دې منځ او د الله بنده زه کوم ټاپک
دا دومره جاهله خلق دي دې ته که زه اوس ورته وایم چې ورسه متعه وکړه بیا یې ډایرکټ کوي چې ورته وایم ورسه بیادبي دې مافي لیواتت وکړه بیا لیواتت کوي او چې ورته وایم چې امام دې دا خبره کوي وایي نه زه دومره علم نه لرم امام دې څه درته وایي بیادبي دې ویلې ما یو کړی څه ما خبرې ته غوږ واچوه زما یو خبرې ته مې غوږ واچوه د امام خبره دې مني یو خبره تا ته زه وایم تقریبا چې نشي یا تاسې په خبره نه پوهېږې یو دقیقه تاسې په خبره نه پوهېږې علم نه لرې چا درته ویل چې ته بحث ته راسه چا درته ویل دلته چا کېنولی چې بحث وکړه خبره مه غړوه که نه زه درته یو تا ته چا سوال ویل بحث وکړه علم نه لرې ته د امام خبره دې منې که یې نه منې دومره ما ته وایي د امام خبره دې منې که یې نه منې زه د امام خبره منم خو چې زه ټاپک سوال درنه یو وکړم ته جواب بل ولې راکوې نه خو تا مې د لمانځه پوښتنه مې و انسانه تا ویل زه 3 وخته لمونځ کوم دا اوس امام دې رښتیا وایي که دروغ وایي هغه وایي 5 وخته لمونځ وکړي ته ولې 3 وخته لمونځ کوې ته ما ته د روژې جواب راکړه بیا به کوم وخت لمونځ نه به بیا ښه د روزې جواب درکړم که مې درته ثابته کړه چې د تاسې روزه د مسلمانانو روزه نه ده د یهودو روزه ده بیا به یې منې بیا خو به بلې خوا ته نه تښتې یهود هم روژې ساتي یهود کوم کتاب کې روژې ساتي یهود هم روزې لري په خپل شریعت کې روزې لري ته دومره شین دبی یهود خپل مذهب نه لري دا څنګه یهود روزې لري یهود کومه روزه تر اوسه په دې نه یې خبر چې یهود روزې لري د عاشورا روزه د چا روزه ده د یهودو روزه ده دا د یهودو روزه ده بس ټیک شو که نه ټیک شو چې کوم ځای کې لګیا یاره صبر اوس یې درته ښیم چې د تاسې روزه یو دقیقه مسلمانانو غوږ سیه دا تر ټولو معتبر کتاب یې درته وښیم چې د اهل سنت و جماعت روزه دا د مسلمانانو روزه ده کوم چې د تاسو روزه ده دا د هغه کس روزه ده چې هغه د خدای په قهر او په غضب اخته د امام صادق علیه السلام وایي مسلمانانو غوږ سي او بیا ته وایي لیل ویلی ده امام دې اوس لیل راښیي امام دا هم دې اوس درته ښیم من لا يحضر الفقيه کتاب دې در سره نوټ کړه حواله در سره لیکې بیا دې له غاګانو نه پوښتنه وکړه چې څرمنه من لا يحضر الفقيه جزء دوم مسلمانانو د ما دا کمره غټه کړې بلې خوا ته خو به نه تښتې تا ویل وایي د ما چې کومه پوښتنه ته په هغې خبره را سره وکړه دا دې ګوره اصول اربعو کې د معتبر کتاب د څلور چې د کوم معتبر کتابونه دي هغه دي من لا يحضر الفقيه الشيخ صدوق دوم جلده 109 صفحه ده وګوره د کتاب څه نوم کاری صاحب من لا يحضر الفقيه د شیخ صدوق صاحب کتاب دی د لوی امام دی ده شیخ صدوق دوم جلده 109 صفحه ده مسلمانانو دې ته وګورئ باب راوړی ده ګوره الوقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاه وای هغه وخت په هغه وخت کې وای دا واجب او لازمه ده چې روزه ماته کړې او لمونځ پکې وکړې 1932 نمبر روایت ده معلومیږي درته روي عمرو بن شمر عن جابر ابن أبي جعفر عليه السلام قال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إمام جعفر عليه السلام ويل قال رسول الله صلى الله عليه وآله نبي عليه الصلاة والسلام ويويل إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة كالس داد المر سترګه نه ده دې ته په عربي کې قرص وایي داسې وایي کله په غره کې پټ سو درنه نور افطر الصائم روزدار دی روزه ماته کړي ودخل وقت الصلاة او المنځ کاری صاحب وایي چې دخل وقت الصلاة
دې کې چې وي تا خپله دې ووایي چې دخل وقت الصلاة صلاة یعنی تقریبا د الماء افطر الصائم ړوند سي دا نه ویني افطر دا ځان الصائم ټیم څه دی روزدار دی روزه دغه د رسول الله څه درته وایي اذا غاب القرص کله چې د لمر سترګه په غره کې پټه سوه غره کې سترګه چې پټه شوه که نه خبره دا ده چې پټه شوه که نه دې څه وخت کوې ته خو چې دا رڼوالی ورک سي یو منټ اوس دا خبره خو ته منې که نه چې دا د اذان ټیم شو دا اذان ټیم یې ما ته که یعنې د غره باندې سترګه چې د غره څټ کې پټه شوه چې پټه نه وي تر اوسه باندې د سترګه وایي په غره کې پټه سوه د لمر سترګه نور روزه دي روزهدار دي غوږ ونیسه چې اوس په خپل مذهب کې څرمنه درنه وباسم خو دومره جاهله مخلوق یاست نه قرآن منئ نه پیغمبر منئ نه رسول الله منئ نه اهل بیت منئ نه امامان منئ نه پوهېږم د هندوانو کتاب درته راوړم د هندوانو کتاب منئ که نه منئ زه د تا په کتاب تا پکې بزنس شروع کړی دی او کاریز بزنس به هغه وخت کې کوم چې یو سل میوټ کوه پرېږده تا پکې بزنس شروع کړی دی که نه دی دما خبره دی وانه اورېده هغه دې اورېدلې وي هغه دې انشاءالله مرګ قاري صاحب یو دقیقه زما واورم وګسه مسلمانانو تاسې پوهېږئ یاست چې شیعه او روافض د روزې په ماتېدا کې د الله د دښمن پیروي کوي امام صادق علیه السلام وایي اوس وګسه بل کتاب دی وګسه تهذیب الاحکام تر ټولو معتبر کتاب دی ده یو دقیقه دا کتاب پیدا کړم کتاب را دغه کړم تهذیب صبر وکړه چمچې صاحب هغه پوهېږي ته نه پوهېږي ته غلی شي تهذیب الاحکام جزء دوم جلد در سره نوٹ کړه چې اوس دې په دې کتاب کې چې ته دې چا په ټیم روزه ماتوې دا د الله دښمن ده او امام صادق علیه السلام وایي زه نه وایم 3 صفحه ده امام الرضا علیه السلام وایي ابي عبد الله علیه السلام دوه روایت دي مسلمانانو غوږ سي دا د تا مکتبه ده او بیا په دې مکتبه کې تهذیب الاحکام معتبر کتاب دی ده الشیخ طوسی دوم جلد 3 صفحه مسلمانانو وګوري په دې ځای کې عن الرضا عليه السلام قال امام رضا عليه السلام واي ان ابا الخطاب قد كان افسد عامه اهل الكوفه دغه ابا الخطاب د کوفي شاید ټول فاسد کړي وو لارې ایستلي وو وكانوا دوی لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق دوی به ویل لمونځ نه کول مګر چې تر څو به شفاق هغه له لمر لوېدا نه وروسته سپینه رڼا چې به وایي ورکه سوه راوختله یا به دا سپینه رڼا ورکه سوله بیا به دوی د ماښام لمونځ کول دغه امام رضا دي وایي دغه ابوالخطاب د کوفې شیعه ټول فاسد کړي وو ښه اوس وګوره یو دقیقه ادیمه مهمه خبره احمد ابن محمد ابن عيسى عن محمد ابن ابي حمزه وقرا عن ابي عبد الله عليه السلام قال ملعون وقصه امام صادق عليه السلام واي ملعون من اخر المغرب واي اغه څوک لعنت د څوک د ماښام لمونځ او روزه وخت کوي ټایم ازه کاری صاحب غوږ ونیسه ټایم ازه الله کاری صاحب یو دقیقه د عمر عثمان ابوبکر زیارتونه لري څو ځل کړي دي اوس چیرې وتښتېدلې خبره وه زما خبرې ته غوږ ونیسه همدغه یو اسلام کې لګوي چې ته هم نه یاد کړي بس زما یو خبره واوره بیا به زو نه وخت زه یو دقیقه ما ته وخت راکړه چې په دې خبره داسې مبهمه زه نه پرېږدم دا د علي حیدر بچی ده چې خبره مې خلاصه کړې نه بلې خوا ته نه ځم
امام صادق علیه السلام وایي هغه څوک ملعون ده لعنتي ده چې څوک د ماښام ټیم ناوخته کوي. تاسې ملعونین یاست امام په ژبه که نه یاست؟ کاري صاحب دا خو تا لیکلي دي که نه دا خو چاپ شوي کتابونه دي که نه اصلي کتابونه خو نه دي که نه زما خبره ته غوږ ولې نه نیسي صحیح، ما لیکلي. دا عمر عثمان